د پښتنو په جامه کې د افغانستان دښمنان یاسته. قدرمندو افغانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله. الله جل وعلا دې وکړي چې د دې څو خبرو حوصله را سره وکړي. د ډیرو دوستانو غوښتنه وه چې قاري صاحب په دې اړه یو څه ووایه. د افغانستان په شاوخوا کې په یو کلي کې یوه غونډه شوې ده. داسې څوک ورغوښتلي دي، تاسې ورباندې خبر یاسته. له پاکستان نه یو نڅاګر دوپړمار ده که څه بلا ده، دانسر، دا مرغلی والتې خبرې کړي د افغانستان په اړه باندې د داوړ په نامه. دغه کس ته زه وایم چې تا د انسانانو په سترخان باندې خوراک نه ده کړی، د انسانانو په سترخان باندې نه یې رالوی سوی، او د پښتنو په سترخان هم نه یې رالوی سوی. که ته چیرې د انسانانو په سترخان بیا د پښتنو په سترخان رالوی سوی وای، دا په غاړه کې چې د کوم د غلامي زنځیران پراته دي، دا به دې مات کړي وو، دا به دې درنه لرې کړي وو. ځان ته به دې نجات ورکړی وو او پښتنو ته به دې هم نجات ورکړی وو. د تا تاریخ دوپړماري ده، ډانسري ده، نڅاګیري ده. کشکې دې په دې اړه باندې خبرې کړې وای، خو ډېر دې نه ملامتوو، ځکه خبرې دې بل چا وي، خولو دې تا وه. د کومو خلقو چې دا خبرې وې، هغوی په تا باندې حق لري چې دا خبرې وکړي، ځکه که ته دا خبرې ونه کړې، د تا په غاړه کې د غلامي زنځیران پراته دي، نور د تا په مرګ بیا درته تمامیږي. او که دا خبرې ونه کړې، نور ژوند هم نسې کولی. دغومره اصلیت دې موږ ته معلوم ده. تا که غیرت درلودلی، د انسانانو په سترخان، د پښتنو په سترخان رالوی سوی وای، نو د غلامي زنځیران به دې له غاړې لرې کړي وو. موږ ته معلوم یاسته چې د چا جاسوسان یاسته، موږ ته معلوم یاسته چې د چا لخوا روزل سوي غلامان یاسته. تاسې په دې پلیتو خولو څنګه د افغانستان په میلاد، د افغانستان په خاور او د افغانستان په حکومت باندې غږیږي. یو چا چې د انسانانو په سترخان خوراک کړی وي، هغه 80 کاله په غلامي کې نه تیروي، هغه 50 شپېته 80 کاله په غلامي کې نه تیروي، هغوی پلرونه په غلامي کې نه ورکوي، هغوی خپل راتلونکی نسل له غلامي نه ازادوي، په غاړه کې د غلامي زنځیران نه پرېږدي. په دې د کشکې خبرې کړې وای. تاسې هغه خلق یاسته چې د پښتنو په وینو مو د ځانو دپاره پالټۍ جوړې کړلې، د هغو پښتنو په وینو باندې تاسې دغه ځای ته ځانونه ورسول او رسولې مو دي. تاسې که نران یاست، همغه وینې به مو ګټلې وې. تاسې که نران واست، په پښتنو سیمو کې چې څونه ظلمونه وحشتونه کیږي، د هغو مسلمانانو وینې به مو ګټلې وې، د هغو مسلمانانو عزتونه به مو ګټلي ول، د هغو پښتنو مسلمانانو چې د دوی د ناموس عزت تر پښو لاندې سوی ده، هغه به مو ګټلی، د هغه په اړه باندې به مو فکر کړی و. هغه کس وینې چې مو خرڅې کړلې، د عارف وزیر په نامه یادېدل، چې د تاسې په کورونو کې درته ووزل، تاسې د نقیب محسود وینې خرڅې کړلې، کاشکې مو هغه ګټلی وای. په دې نجسه خلو د ما د مظلوم هیواد، د عزتمن هیواد، د قدرمن هیواد نوم وانخلیه. ای جاسوسانو، ای غلامانو، موږ ته معلوم یاست د چا لخوا روزل سوي غلامان یاسته. تاسې د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړئ، تاسې د خپل عزت په اړه باندې فکر وکړئ، خپل عزت مو وګټئ، خپل راتلونکی مو وګټئ، له خپلې غاړې مو د غلامي زنځیران لرې کړئ. خو معلومه خبر ده، د چا چې پلار په غلامي کې تللی وي، د هغه به بچیم په غلامي کې ځي. له هغو نه یو کس ته هم یې. افغانان ورونو، کیدای سي د ما دا خبرې په بعضې افغانانو داسې تیزې ولګېږي. افغانان ورونو، که تاسې یقینا د پښتنو په سترخان رالوی سوي یاسته، د انسانانو په سترخان باندې مو خوراک کړی وي، نور به په دغسې روزل سوي جاسوسانو باندې باور ونه کړي. افغانان ورونو، نور په داسې خلقو باندې باور نه ده پکار.
دغسې کسان اوس هم د پښتنو په سیمه کې ژوند نشي کولی. چیرې ژوند کوي؟ په کوم ځای کې ژوند کوي؟ او د چا لخوا نه رسمي تنخواګانې ورکولی کیږي. د دغه روزل سوي جاسوسانو د ما د ملت پرمختګ نه خوښیږي، د ما په ملت پرمختګ نه لوريږي، د ما د هیواد هوسایي په موږ نه لوريږي، د ما د ملت او د حکومت پرمختګ نه لوريږي. دوی غواړي چې ټول عمر افغانان باید په تکلیف کې ژوند او زندگی تیر کړي. په دوپړماري کې دی غږیږه، په رقاصي کې دی غږیږه. تاسې موږ ته شر، ضرر، نقصان مه رارسویه، خیر مو نه غواړو. له خیر نه مو توبه ده، د خیر خلق نه یاسته. د پښتنو په جامه کې د افغانستان دښمنان یاسته. د پښتو په ژبه کې د افغانستان ازلي دښمنان او غلامان یاسته. د تاسې خیر موږ نه غواړو. د موږ د ملک په اړه، د موږ د ملت په اړه، د موږ د هیواد په اړه، د موږ د خاورې په اړه باندې تاسې په دې نجسو پلیتو خلو باندې هیڅ خبرې ته ضرورت نشته. تاسې دپاره شرم پکار ده. ای دا وړه که تا د انسانانو په سترخوان خوراک کړی وي، د خپلې غاړې دې د غلامي زنځیران لرې کړه. هغه زنځیران چې د تا د پلار په غاړه کې پراته وو، هغه زنځیران چې د تا په غاړه کې پراته دي، ماتې کړه. خپل ځان دې آزاد کړه. د خپلې ازادي په اړه دې فکر وکړه. د خپل راتلونکي په اړه دې فکر وکړه. د مظلومو پښتنو په اړه باندې دې فکر وکړه. افغانستان په اړه باندې فکر مه کوه. هغه خپل څښتنان لري، هغه خپل مسیران لري، هغه خپل ملت لري. له هغوی نه میراث نه ده. افغانستان یو خپلواک، آزاد، غیرتمن، عزتمن ملت او حکومت لري. هغه خپلې پریکړې او د آینده په اړه فکر ښه کولی سي. تجربې الحمدلله په ازادي کې لري. تیارې ځان آزاد کړه، بیا د بل چا په اړه باندې فکر کوه.